د ښځو او سړو په باره کې زموږ د ټولنې یو څه ترخه حقیقتونه. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو له تاسو نه یوه هیله لرم چې دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. ډیر مهم معلومات او حقیقتونه پکې شتون لري. دوستانو که زموږ په ټولنه کې د یو چا د خور یو هلک خوښ وي او هغه سره ملاوېدو ته ورځي نو بیا هغه وژنو، ځکه چې دغه جینۍ بدکرداره ګڼو او دغه هلک بې غیرته ګڼو. خو چې کله موږ په خپله د چا خور سره د مینې تار چلوو نو بیا زموږ لپاره هغه د دنیا تر ټولو پاکه جینۍ وي. اکثره خلک وایي چې د واده نه مخکې مې یو جینۍ خوښه وه چې هغه ډیره نیکعمله جینۍ وه، خو که د واده نه مخکې د همدې سړي ښځه د چا خوښه وه نو بیا خپله ښځه بدکرداره ګڼي. یوه ډمه او جسم خرڅوونکې ښځه بدکرداره ګڼو، خو چې کله د هغې خواته ځو نو آیا موږ عزتدار یو؟ خو بیا هم موږ خپل ځانونه عزتدار ګڼو. موږ اکثره وخت دا هم لیدلی دي چې یو جینۍ د هلک په خبرو کې راشي، هغه سره د کوره وځي وتښتي، خو بیا کال یا 2 کاله وروسته هغه خاوند یې هم پرېږدي، ځکه چې خاوند یې بیا ورته وایي چې ته د خپل مور پلار نه شوې نو زما به څه شي. یو بل حقیقت دا هم دی چې کله سړی د خپلې ښځې په خبرو کې راشي او د خپلې مور بې عزتي وکړي نو بیا هغه تر ټولو ښه خاوند وي. موږ منو چې د ښځې ډیر حقوق دي، خو د مور حقوق تر ټولو زیات دي. خو یو بل حقیقت دا هم دی چې کله خاوند د خپل کور والاو د خوشحالولو لپاره خپلې ښځې ته بغیر د څه وجې طلاق ورکوي یا یې وهي ټکوي نو هغه یو ډیر فرمانبرداره اولاد ګڼلی کیږي. که کوم هلک د یوې جینۍ سره په موبایل خبرې کوي او بیا دغه هلک دا خبرې ریکارډ کړي او خپلو دوستانو ته یې اوروي نو دا جینۍ تر ټولو خرابه او دا هلک ځان تر ټولو عزتدار ګڼي. نن سبا هر ځوان ښځې ته په ډیرو وږو سترګو په بازار کې نظر کوي، د سر نه واله تر خپو پورې جایزه اخلي او داسې نور ډیر حقیقتونه شتون لري. دوستانو که موږ وګورو نو موږ خو داسې نه بیا ولې زموږ ټولنه او موږ داسې شو؟ زه پوهیږم چې په دې اړه به ډیر خلک مثبت سوچ کوي او څه خلک به داسې هم وي چې هغوی به منفي سوچ کوي. که د اکثره خلکو نه دا پوښتنه وکړي چې ته یو داسې جینۍ سره واده کوي چې د هغې یو هلک سره دوستي پاتې شوې وي نو هغه به زر دا خبره وکړي چې ته خو عجیبه خبره کوې، زه داسې یو پریوتې جینۍ سره ولې واده وکړم چې د هغې خلکو سره یاري پاتې شوې وي. خو حقیقت داسې وي چې دغه هلک هم دا کوشش کوي چې پردو لوڼو او خویندو سره ناجایز تعلقات وساتي. دوستانو که موږ کوشش وکړو چې هر انسان فرد ځانونه سم کړو نو دا ټولنه به په خپله سمه شي. مننه کوم قدرمنو دوستانو چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. که خوښه شوې مو وي ضروري در سره لایک کړئ او له نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.